نو دا د تقوا لباس نه دی، دا برقې چې کومې نن سبا راوتي او بیا د لباسو زنانو دی د نقاب ته چې وګوري نو سړی حیران شي. زنې پټه کړي، زن دا ځای پټ کړی، دې ځای کې څه چلی چې دا ځای پټ وي؟ شونډې ښکاري، سترګې ښکاري، تندی ښکاري، مخ ښکاري، روزې ښکاري، هر څه ښکاري، زنې پټه کړې ده. دا زن هم دې دپاره پټه کړي چې مسلمانانو معاشره کې نو کم سے کم چې دا ورته ویله کېږي چې دې څه چل کړی دی، پردې کړی دا چې دې ته پرده وایي. او حیران به شي چې بعضې به خپې پټې کړي، جورابې به ورته اچولي او لاسونو ته به یې چې دی نه دستانې اچولي او سترګې او مخ او هر څه به ښکاروي. د فتنې ځای ښکاره کړی دی او نور یې پټ کړی. درون لباس د زنانه دا په یو څو خبرو دلالت کوي. یو په دې دلیل دی چې دا ښځه تقواداره د الله نه هېرېږي، دې کې خو شک نشته ځکه ځان پټ ساتي. دویمه دلیل دی په دې باندې چې د دروند سړي ښځه ده که واده شوي. درېیمه دلیل دی په دې که واده شوي نه چې پلار یې او ورور یې هغه دروند درانه سړي دي، درانه کورنۍ ده. د ښځې په لباس کې د خاوند عزت پروت دی په دروند لباس کې، او د ښځې په شرعي حجاب کې د خاوند عزت پروت دی. نو زنانه ته په کور کې وی چې دا شرعي دا غیر شرعي، لور خور مور ټولو ته به وی. دا بهر خلکو ته یو قسمه ستا ترجماني کوي، دا یاده که. نو ستا مرضي دی چې ته څنګه غواړې بهر ځان څنګه یادوې په خلکو، هغه ستا مرضي ده. نور خو غیرتي مسلمان دا غواړي چې د هغه زنانه دي په پرده کې په حیا کې او د هغه د کور یو ښه ذکر پاتې شي. د زنانه دپاره تقوا لباس دا دی چې دا به داسې لباس نه استعمالوي چې هغه د هغه زنانو د لباس په شانې کومې چې راډمانې دي یا د انګریزانو یا د غیر مسلمو، دا قسمه لباس به زنانه نه استعمالوي، دې نه به ځان لرې ساتي. د خاوند سره چې نو دا بیا یو ګنجایش دی چې خاوند په مخ کې چې دا هر قسمه لباس استعمالوي په شرط د دې چې دا خاوند که بچي لوی شوي او پوهېږي نو دا بیا غلطه طریقه ده. بعض مور پلار نه دا غلطي کېږي، وایي دا چې زموږ بچي دي. نو بچي دي خو د هغوی هم تربیت روان دی که نه، د هغوی تربیت روان دی چې کله هغوی خپله مور ویني په دې حال، پلار ویني یا خور ویني، مشر رور ویني، او د هغوی هم تربیت روان دی. کله پلار یعنی زه خو دا ویم چې دا مناسب نه دي چې پلار کله داسې نری لباس اچولی یا د خوب لباس یې اچولی چې کې بار ګرځېده مناسب نه و، دی د بچو په مخ کې راوځي، ما ته دا مناسب نه ښکاري. که نه ته څه وایې؟ او مور خو مور ده بیا. نو دا ما دا خبره ملاحظه کړې ده چې ډېرو زنانو ذهن کې دا خبره پرده وي دا مې بچي دي، نو نه په سینه باندې صادر راچوي نه ځان پټوي داسې، وایي دا مې بچي دي. نو صحیح ده، خو هلته هغه بچی په ښه بد پوه شوی دی، هغه اوس هوښیار شوی دی، هغه جنۍ هغه ستا هغه لور هغه دې ستا دې ښځې ته ګوري او دغه شان لباس به بیا سبا استعمالوي. هغې نه خو دې ته سوچ نه شي چې یاره دا زنانه د خاوند په مخ کې هر قسمه لباس اچولی شي، خو د خاوند په مخ کې اچولی شي، بچو مخ کې خو یې نه دي ویلي. نو دا یو غلطي شتي په معاشره کې چې د زنانه په کور کې لوی زوی به وي د 11 کالو 12 15 14 او دا وایي دا زما زوی دی، د هغه په مخ کې به چې دی نه چې څه یې واچول او چې څنګه وه، دا غیر مناسب طریقه ده. دلته د بچي تربیت کېږي. بل زنانه له په دې کې حیا پکار ده، سړي د حیا نه ورځي. لکه زنانه پرېږده موږ یې په ځان راولو، په ځان کوم سړی دا غواړي چې زه دې داسې لباس واچوم یا داسې کښېنم چې زما عورت ښکاره شي او زما بچي ما ویني؟ یو هم نه غواړي. نو دا یو غلطي ده چې دې ته زما سوچ تللی ده، خلک پکې کوتاهي کوي.